د ګډ ژوند لومړی خوشحاله او له مینې ډکې شېبې. دغې میینې جوړې نږدې 2 میاشتې مخکې واده کړی. شعیب او سوسن د افغانستان د ملا ماتونکو دودونو خلاف په خپله خوښه یوازې د خپلو کورنیو په حضور کې نکاح وکړه او خپل نوی ژوند یې پیل کړ. ما و سوسن جان با تفاهم همدیگر تصمیم گرفتیم که در حضور خانواده های ما یک نکاح اسلامی کنیم تا به دیگر جوانان یک الگو باشیم. سوسن هم له خپل ګډ ژوند څخه خوښه ده. وايي موږ له ماشومتوب نه یو بل پیژندل او د واده مراسم مو ځکه مختصر ونیول چې له یوې خوا د اضافي مصرف څخه مخنیوی وشي او له بلې پلوه خپل خپلوانو او دوستانو ته د کرونا ویروس د خپرېدو ویره کمه شي. مثل 2 طفل یک جا کلان شده بازی کردیم و وقت بزرگم شدیم به این تصمیم رسیدیم که باید ازدواج کنیم و ما یک آرزوی هیچ وقت نداشتیم که مصارف زیاد داشته باشم به عروسی، بسیار یک عروسی کلان بگیرم و همیشه خواب و خیال من این بوده که ما باید در کنار هم رشد کنیم، یک زندگی خوب داشته باشیم. په افغانستان کې ودونه د لګښت له پلوه ملا ماتونکي دي. هغه څه چې د ګډ ژوند له پیل سره سم د ستونزو د زیږېدلو لامل کیږي. ژورنالیست او لیکوال روح الله الفت د غزني ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 3 میاشتې یې له کوژدې کیږي. دا چې اختر نږدې دی نو اړ دی چې د کوژدنې کور ته اختری وروړي. دی وايي اختری او په هر څه کې د کوژدنې برخه کول دا ښه کار دی. مینه زیاتوي خو په دې شرط چې افراط پکې ونه شي او د مقابل لوری غوښتنې هم ډېرې لوړې نه وي. که په دې کې افراط ونیسي دا موږ دودونه بللی سو. هغه د مینې د زیاتوالي موضوع مې مخکې یاده کړه چې دوستانو ترمنځ د مینې د زیاتوالي لامل کېږي. یو ډول د خپلوۍ او دوستۍ احساس زیاتېږي. خو موږ افراط کوو نو په دې افراط باندې له شکه پرته چې دا ډېر بد دودونه دي. خو د سوسن او شعیب په شان جوړې ډېرې کمې دي چې ناوړه دودونو ته نه وایي. ډېری ځوانان ناچاره دي چې له ستونزو سره سره دا هر څه وګالي چې ډېری ځله دوی له دې امله اوږدې مسافرۍ ته هم اړ کیږي.